انسان نفس ته د شیطان د ننوتلو له لارو څخه یوه لاره دا هم ده چې مسلمان ته ووایي ورځه دغه کار چې ته یې غواړې وړه ګناه ده او څه باک نه کوي تر دې چې په هغې ګناه کې دا ظالم شیطان هغه واقع کړي. نو د ګناهونو په کم او آسان ګڼلو سره ډیر خلک پکې اخته شو او ډیرو د الله رب العزت له حدودو څخه تجاوز وکړه. عاقل او هوښیار مسلمان هغه دی چې له ټولو ګناهونو څخه ځان وساتي که هغه واړه وي او یا لوی، ځکه چې وړه ګناه لوی ګناه ته وړل کوي او د یو چا چې واړه ګناهونه جمع شي نو بیا یې له تباهي سره مخ کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسې له وړو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ. ایاکم و محقرات الذنوب، تاسې له وړو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ. بېشکه دغسې ګناهونه به یو سړي ته جمع کیږي او ډیریږي تر څو چې تباه کړي. د دې لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مثال بیان کړی چې یو څه مسافر خلک دشتې او بیدیا ته راشي او د خوراک وخت حاضر شي نو یو سړی ولاړ شي یو لرګی راوړي، بل هم لاړ شي یو خس او یا لرګی راوړي، همداسې نور همدغسې وکړي، یعنی نور ملګري هم لاړ شي ځان سره یو یو لرګی راوړي چې په دې طریقې سره دغه خلک یوه لویه ډیرۍ د خسو جوړه کړي، بیا ورته اور ولګوي او هغه څه چې پکې اچولی وي له خوراکي شیانو څخه هغه پاخه شي. یو لرګی یو کس راوړ په هغه خو اور نه بلیده، یا دویم کس یو لرګی راوړ په هغه خو اور نه بلیده او هغه څه چې دوی پخول هغه خو پې نه پخېدل، خو د ټولو ملګرو نه که یو کس اوچت شي یو لرګی راټول شي د هغې نه د خسو ډیرۍ جوړیږي او هغه څه چې دوی غواړي پرې پاخه کړي هغه پاخه کیږي. نو که تا یوه ګناه وکړه باک دې پې ونه کړه، الله ته دې رجوع ونه کړه، ورپسې دې بل ګناه وکړه، الله ته دې رجوع ونه کړه ورپسې دې بله ګناه وکړه، نو ستا دا واړه ګناهونه چې تا کړي او په دې باندې دې همیشهوالی او اصرار کړی دا بیا غټه ګرځي او د چا چې واړه ګناهونه جمع شي بیا یې له تباهي سره مخ کوي. نو یا الله موږ د ګناهونو نه وساته او هغه ګناهونه چې زموږ په ژوند کې زموږ نه ترسره شوي یا الله موږ ته د توبې توفیق راکړه چې تا طرف ته رجوع وکړو او د خپلو ګناهونو بخښنه درنه وغواړو او په آینده ژوند کې موږ ته د ګناه کولو توفیق مه راکوه. نو ګرانو ورونو او درنو خویندو، راځئ چې له هر نوع ګناه څخه ځانونه وساتو او کومه ګناه چې زموږ څخه کیږي فورا ورڅخه توبه وباسو تر څو له ګناه څخه پاک شو، زړونه مو صفا شي او د زړه له زنګونو څخه وژغورل شو. په یو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمای کله چې بنده کومه ګناه وکړي نو د هغه په زړه کې یو تور داغ پیدا شي، نو که دا انسان دا ګناه پریږدي توبه ورڅخه وباسي د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي زړه به الله ورته پاک او صفا کړي او که چیرته د دې ګناه نه توبه ونه باسي بله ګناه د دې ترڅنګ بله ګناه وکړي نو د ده په زړه کې به هغه تور داغونه ډیر شي تر دې چې پر زړه یې پورته یعنی غالبه او راګیرونکي شي او دا هغه زنګ دی چې الله په صورت مطففین کې 14 آیت کې بیان کړی. الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. داسې نه ده چې هغوی یعنی کافران نه مني بلکې د هغوی په زړونو باندې زنګ دی له وجې د هغو ګناهونو څخه چې دوی کوي. نو بیا هم درته وایم درنو اوریدونکو، تاسې د ګناه وړوکوالي ته مه ګورئ چې دا ګناه صغیره ده، بلکې تاسې هغه ذات ته وګورئ او د هغه ذات لویوالي ته وګورئ چې تاسو د هغه نافرمانی کوئ، د هغه د حکم نه سرغړونه کوئ. که تا ګناهونه پرېښودل الله دې یاد که رب العزت طرف ته متوجه شوې الله رب العزت به ستا په ژوند کې تا ته د زړه سکون او اطمینان در په برخه کړي. او که خدای مکړه تا په خپلو ګناهونو باندې د اصرار کوه الله طرف ته تا رجوع نه کوله، نن یوه ګناه د دې پر ځای چې د دې نه توبه وباسې سبا ورپسې بله ورځ ورپسې بله،
نو په ژوند کې به اطمینان او سکون نه لرې، همیش به نارامه او سرګردانه ګرځې، ځکه ستا په زړه باندې تور داغونه لګېدلي او هغو تورو داغونو ستا په زړه باندې غلبه کړې، نه به حق واورې، نه به حق درک کړې او نه به حق طرف ته رجوع وکړې، همیشه به غمجن او سرګردانه وي او ژوند به دې د مصیبتونو او د تکالیفو نه ډک د الله رب العزت نه ځان ته